बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په دې هیله چې ښه ساعتمن اوسئ دوستانو موږ تېره ورځ درس د ټیبل ډیزاین کې وو موږ دا زده کړه چې څنګه کولی شو خپل ټیبل ډیزاین ورکړو مثلا دلته موږ تاسو راتلو یو ټیبل هم انزرټ کول بیا کله چې تلو هلته هم رنګونه ورکول بارډر سټایلونه هم چینج کول او داسې کارونه موږ تاسو زده کړي دا ټول موږ تاسو ویلي سبا نن له خیره سره موږ تاسو راځو ټیبل لیاوټ وایو ټیبل لیاوټ کې دوستانو موږ تاسو د ټیبل ریلیټډ څه تنظیمات چې دي دا زده کوو یعنی په ټیبل کې څنګه موږ کولی شو تغییرات راوړو سایز وړوکی کو بل اضافه کو بعضې تغییرات موږ تاسو راوړلی سو لومړنۍ برخه څه ده موږ تاسو سره د ټیبل په ګروپ کې موږ تاسو سره سلیکټ ده سلیکټ معنا انتخابول تاسو کولی شئ چې دا دغسې کش هم کوئ انتخاب یې کوئ یا دغسې کش کې انتخاب کوئ یا راشئ دا ټول داسې کش کې انتخاب کوئ خو دلته هم درته آپشن راوړی دی چې ته چېرته د کرسر ایږدې دلته راغلی ده سلیکټ سل یعنی همدغه سل راته څه شی که انتخاب که نو هماغه هر سل کې چې هغه درته څه کوي انتخابوي دومې ده سلیکټ کالم په کوم قطار کې چې د تا کرسر وي هماغه قطار درته څه کوي انتخابوي او بلې څه ده موږ تاسو سره سلیکټ رو ده یعنی چې په کوم رو کې یاستئ تاسو هماغه رو درته څه کوي انتخابوي دا هغه وختونه کې په دغه صورت چې د تاسو کارونه خشتکاري وي یعنې وړوکی وړوکی هغې کوچنی وي بیا هلته تاسو په دغه څه نشئ کولی انتخاب کوئ دا در سره راحت انتخاب کېږي کولی شئ انتخاب یې کوئ سلیکټ ټیبل مکمل ټیبل درته څه کوي انتخابوي بل آپشن ده ویو ګریډ لاینز که زه لاړ شم مخکې له هغه نه چې هغه ته څه کوم دا اریسر واخلم او دغه ځای زه څه کوم پاک کړم صحیح شو دا ما پاک کړ اوس چې پاک کړی مې دا دلته که زه ټیبل انتخابوم دلته ټیبل کې مې کرسر ایږدم دا موږ تاسو سره دغه ساحه ښکاري که نه ښکاري صرف دانه دانه خطونه ښیي زه وایم هماغه بیخي مه ښایه نه دا لارې که هغه بیخي څه کېږي ورک کېږي فقط همدغومره کار کوي نور شی نه لري بل دوستانو موږ تاسو سره پراپرټیز د دا نه وایي دا نور ځایونه څه درته تشریح کوم په دې باندې بیا خپله سره هم خلاصېږي راځو په ډرا ټیبل باندې مخکې مې ویلې د څو ځلې موږ کولی شو ټیبل ډرا کو هر رقم چې زړه وي تاسو کولی شئ چې ټیبل شي کې ډرا کوئ اریسر پاکوي درته څه شی پاکوي مثلا دلته کرسر د کېده راشه ورته څه وروره ماته دغه دوه درې دانې خانې ټول شي که یو ځای که دا ټول سار مثلا ټول یې درته څه کوي یو ځای کوي یا مثلا دغه ټول ماته یو دانه جوړ کړه دا ټول درته څه کوي یو دانه جوړوي نوره مې زړه چار شوی ستاسو په کار وي کولی شئ چې پاک کړم بل ډیلیټ ده ډیلیټ څه کار کوي له نوم نه یې پیدا ده ډیلیټ کوي نو موږ تاسو ته نو دلته لاړ شه ډیلیټ سل په کوم سل کې چې د تاسو کرسر د هماغه درته څه کوي پاکوي د دې لپاره چې ښه پوهسئ زه به لاړ شم دلته دوی ته به رنګ ورکړم دلته به زه دغه ساحې ته به هم رنګ ورکوم صحیح شو اوس زه د دوی په منځ کې زما کرسر دغلته ده زه دلته زه ورته وایم چې وروره ډیلیټ سل ډیلیټ سل یعنې دغه سل راته ډیلیټ کړه زه ورته فقط اوکې کوم چې اوکې مې کې ګوره ډیلیټ سو که نه یو دانه دې خواته راغی دلته چې سو یو دانه کم سو راته بل څه ده موږ تاسو سره چې ده ډیلیټ کالم زه ورته وایم د دوی په منځ کې څه دوه دانې کالمونه د یو دانه یې مکمل لرې کړه هغه یو دانه یې مکمل چې سو لرې سو داسې وختونو کې په درد خوري او ډیلیټ رو راته ډیلیټ کړه مثلا چې شی دغه درې څلور دانې زه انتخابوم بیا څه دا ټول راته څه شي که ډیلیټ کړه دغسې ټول ډیلیټ موږ تاسو سره باک سپیس او هم کې یو ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل څه کوي ډیلیټ کوي بل دوستانو موږ تاسو سره څه ده انزرټ ده که تاسو په یاد وي موږ تاسو لومړۍ ورځ چې ټیبلونه زده کړ ما تاسو ته دا وښودل چې څنګه کولی شئ رو اضافه کړو څنګه کالم اضافه کړو څوک راته ویلی شي نه غیر له تا نه دلته د دوی په منځ کې یو بل کالم ماته اړتیا ده څه کار وکړم باید اوس دوه دانې دي زه غواړم یو بل دې مو وسي نو دی څه ویډیو دې نه وکتلی ښه د دې کار لپاره مونږ لومړۍ ورځ کې ویې وایه زه جمع علامت دا کرسر چیرته کړو جمع علامت باندې صحیح ده لومړۍ ورځ کې چې موږ تاسو یو خانه زیاتوي خاینومات شي وخت ما مطلب دی هغې کې و چې خط راولي
خط نه خو ما وایي چې دلته یو هغه زیاته و کالم هغه یو خبره ده وایي چاته دعای قنوت ووایه وایي زما زده نه ده وایي خیتې وایي وایي اللهم این دا خو زه هره شپه وایم ښه د تا مطلب دا و چې څنګه کولی شو داسې یو خط اضافه کړو زما مطلب کلام څنګه اضافه کړو نو دا خبرې موږ تاسو مخکې مې زده کړې وه اوس بیا هم تکرار ده انزرټ اباف څنګه کار کوي که زه راشم دلته د دې رنګونه چینج کړم په دې خبره ښه به پوه شئ مثلا زه وایم د دغه زیډ په سر 3 دانې روګانې لرو زه وایم یو بله مې اضافه کړم نو دلته راشه په دې باندې کلک وکړم موږ تاسو ته په سر کې اضافه کوي دلته څه کلک وکړئ څه دلته کلک وکړئ او انزرټ بیلو لاندې راته اضافه کړم بل څه دا انزرټ لیفټ چپ طرف ته مثلا دا هلته 2 دانې دي که نه دا مې یو بله مې اضافه کړه دغه یو بله مې اضافه کوي انزرټ رایټ ښي خواته ماته اضافه کړه او دا ټول زده دی مشکل نه لري بورډ دوستانو مرج سل ده مرج څه کار کوي مرج لکه څنګه چې مې مخکې درته ریسر کې کار وکړ زه غواړم چې دغه ټول دې راته یو دانه شي صحیح ده دې ته مرج کول وایي چې وایي مرج کول وایي نو دا ټول انتخاب که په دې باندې کلک که دا ټول درته څه کېږي یو دانه جوړېږي حتی که نور زیات هم انتخاب کړئ هغه هم کېږي مثلا دومره ساحه زه انتخاب دلته کلک وکړم ټول څه شو یو دانه جوړ شو پخوانی تذکیره خو مو لیدلی و کاغذي هغه یو فارمات بیا جوړ کړئ راته بل دوستانو دا سره سپلیټ سل ده ګوره په دې کې یو پروژه درته کار وکړم د حاضري پروژه په څومره اساني سره اورینټیشن چینجوم لنډسکیپ ته سایز د ورق څه انتخابوم A4 صحیح شو دا مې انتخاب کړم چیرته انزرټ ته ځم انزرټ ته چې لاړم ټیبلونو ته دا یې شماره دا یې نیم او دا یې فادر نیم دا یو بل دانه اضافهږي صحیح شو دا ټول ما انتخاب کړ دلته راځه د دې سایز لږ وړوکی کوو دا د شماره لپاره دا بل انتخابوو دې ته وایم چې دا د نوم لپاره څه شو دا هم د پلار نوم لپاره صحیح شو دا یو دانه ځای پای پاتې شو که نه دې کې زموږ څو دانې پکار دی مثلا 40 دانې صحیح شو نو ټیبل لیاوټ ته لاړ شه دلته سپلیټ سل باندې کلک وکړه دلته لاړ شه کالمونو تعداد ورته ولیکه 40 دانې صحیح شو دا چېرته ولیکل اوکې کړه 40 دانې وشو که ونه شو نو دلته اوس لاړ شه زیډ بیلو ته دا یاد دی دې خواته کش کې خواته کش کې دومره په اسانۍ مینځلي صحیح شو سپلیټ سل ستاسو هماغه یو دانه سل په څو برخو نور ویشي درته هر رقم چې تاسو خوښه وي کولی شئ استفاده کړئ که غواړئ مثلا څه دا 2 دانې کې دلته راشه په دې کلک وکړه دلته ورته 2 ولیکه یا هر څومره دی چې ضرورت وي دغه ده 2 دانې شو صحیح شو یا مثلا که حتی هم دلته روم کولی شئ اضافه کړئ مثلا زه ورته وایم چې دا ماته څه شی کار که 2 دانې 15 دانې کالمونه ورته راته جوړ کړه او 3 دانې روګانې راته جوړ کړم دغه یوه خانه کې کلک وکړم هغه یوه خانه درته هماغه شی تموي صحیح شو نظر خپل ضرورت کولی شئ تاسو ورڅخه کار واخلئ بل اپشن دا دوستان موږ تاسو سره آټو فټ څه کار کوي همدغه نومونو کې که مثلا موږ تاسو لږ لږ نومونه بعضې نومونه غټ غټ نومونه دي که نه سید محمد او څنګه او داسې غټ غټ نومونه موږ تاسو لرو که نه زه به دا ټول ښي طرف ته ډایرکشن یې واړوم او دلته به اوس نومونه ولیکم صحیح ده دلته زه لاړم مثلا زه غواړم نوم ولیکم سید محمد رشاد سعیدی صحیح شو اوس دا چیرته لاړ دوم خانه ته لاړ دا بعضې اوقات به تاسو دلته څه ټایپینګ کوئ دغه دوم خانې ته هغه لاندې نه راځي داسې مخ ته ځي وینئ دلته مخ ته لاړ نو دغه مشکلات موږ تاسو اوس څه کوو حل کوو چې څنګه زموږ تاسو ټیبل او ډیټا د څه شي منظم شي که تاسو په یاد چې کله هم ټیبل انزرټ کول دلته ما تاسو ته انزرټ ټیبل دغلته مې ویل چې دغه 3 اپشن درته درس نه درکوم همدغه 3 اپشن اوس دغلته یې وایم صحیح شو لومړنی دا آټو کانټینټس څه کار کوي زه مې دا ټیبل ټول ډیلیټ کړم دلته راځم انزرټ ته زه ټیبلونه اخلم مثلا کالم مې څو دانې واخیست 3 او 3 شپږ دانې اما ټوله صفحه یې نیولې ده که نه که زه لاړ شم دا بیا هم پاک کړم لاړ شم څو دانې ټیبل واخلم څو دانې کالم واخلم 2 دانې بیا هم څومره یې اخیستی ټوله صفحه یې اخیستی خو زه داسې نه غواړم زه ورته وایم چې دا راشه مثلا 10 دانې کالمونه واخله او ټیبل لیاوټ ته لاړ شه ورته وایه چې دا څه شی که آټو فټ کانټینټس داسې انتخاب کې ټیبل دې څه شی سو
وړوکی شو. اوس ته څومره ډیټا لیکې هغه د ستا د ډیټا په اندازه څه کوي ځان غټ کوي. صحیح شو. څه دا ښه نه ده. څه نه ده ښه نه ده ځکه چې به زموږ او تاسو ټیبل ډېر ګډوډ کېږي. نو دا کوشش وکړئ چې دا هېڅکله مه استعمالوئ. بل دوستانو موږ او تاسو سره آپشن څه ده؟ بل آپشن دا ده دلته auto fade to window یعنی وینډو هغه مخکې دوه دانې کلمونه راوړل ټول صفحه یې ونیول که لاس دانې راوړل ټول نه د تا صفحې پورې تړاو لري ټوله صفحه دې نیسي نظر خپل ډیټا د داسې کوي ځان خپله غټ کوي. اوله کې ستاسو ټیبل انزرټ کوئ هغه به څومره وي ستاسو د وینډو په اندازه وي. وینئ ته ټوله صفحه یې نیولې بای ډیفالټ همدغه ده په ورډ پروګرام کې له مخکې نه. او که ورته وایو فکسډ کالم داسې کار کوي کالم د فکس ده اوس سایز نه تغییر کوي چې تا ډیټا هر څومره زیات چې چېرته ځي لاندې ځي لکه مخکې غوندې. دا بهترین ده. هر کله هم چارزري جوړول کوم جدول هم جوړول همیشه تنظیمات څه شی کوي همداسې جوړ کوي و فکس کالم ځکه چې د تاسو هغه ټیبل به څه نیسي ګډوډ نشي ډیټا به مو خراب نشي. خو هغه بیا د سایز د ورډ فونټ وړوکی خط لیکلو و مثلا دغه فونټ انتخاب کړه دلته اوس 12 د کمې کړه بیا ته خپل جوړي. صحیح شو دغه شی. نو دا موږ تاسو سره دا خبره خلاص کو کپریدو دغه ماسان د دم وای نور به بس چې دغه ګروپ خلاص شي. موږ تاسو ویل چې څنګه کولای شو خپل دغه کالم سایز غټ کړم بیا دوی قنوت خبره نشي. اوس دا دومره زه غواړم دومره شي سره رقم و کالم یارو هر صحیح شوی. اوس دغه سایز دومره ده کنه دا وړوکی ده ماته زه غواړم غټ شي. فهمده سي یا دغه سي صحیح شو. دا په خپل لاس مینوالي کولای شو. دلته راشه په دې باندې کلیک وکړه دا په اندازه ده لیکلی ده دلته څه دومره دا خواله دا ده تاسو کولای شئ چې دغه سي سایز په خپل ډېر شي کوي وړوکی یا غټ کوي. دا دوه آپشنونه ډېر کارآمد آپشنونه دي. څه کار کوي موږ ته مثلا موږ تاسو یو ټیبل جوړ کړی ده دغه ټیبل ده صحیح ده دا درنه لږ ګډوډ شوی ده یا چا لاس وهلی ده پکې ګوره د دې سایز یې دومره کړی ده د دې سایز یې دومره کړی ده د دې سایز یې بیا دومره کړی ده دغسې ګډوډي درته راوړې ده. خو د تا ټیبل په کار ده یو رنګ منظم. نو دلته دا مثلا داسې جوړ کړی ده دا یې همداسې پریښی ده مثلا دا یې دې خواته وړی ده داسې ګډوډي یې درته جوړ کړی ده. د تا ټیبل منظم ټیبل و یا نظر د تا د لیکنې په اساس ګډوډ شوی ده یا هر رقم چې شوی ده خو ټیبل ګډوډ شوی ده. صحیح شو. دا وینئ چې زه انتخابوم اوس یوه دانه ځي ولې ځکه چې دلته یو دانه اصل انتخاب ده. دا انتخاب حالت کې مې پرېږدی داسې کش کې بیا ټول ځي. نو دا ټول چا درنه ګډوډ کړی هر څه شوی دی. نو د دې د منظم کولو لپاره تاسو راشئ دا ټول انتخاب کوئ صحیح ده. ټول ټیبل هم انتخاب کړو مثلا له دغه ځای نه به انتخاب کړو. لیاوټ ته لاړ شه ډسټریبیوټ روز رو څه ته وایي سطرونو ته وایي که نه. نو زه وایم چې دغه روګانې ټول راته منظم کړه سایز یې. اوس په دې باندې کلیک وکړم ټول یو سایز شو که نه شو ټول یو سایز منظم. او تاسو سره دا آخري او اولنی پیژني اول آخر درته منظم کوي نور په منځ کې همداسې درته جوړوي. ډسټریبیوټ کالم څه کار کوي کالمونه راته منظم کړ ټول یې راته په یوه اندازه جوړ کړ. روګانې ورته انتخاب کو اوس ټول یو اندازه شو که نه شو. که تاسو غواړئ چې د تاسو ټیبلونه هم یو سایز کې وي دا په یو سایز کې وي. انشاءالله سبا ته له خیر سره ټیبلونه خلاصوو او کار پکې ښه وکړئ ښه شیان جوړ کړئ تذکیره او هغه شیان ټیبلونه د معاشاتو راپور دا شیان که حتما جوړ کړئ ډېر هم په درس خوري.